د ننګرهار نامنیو د ولایتي ادارې په ګډون په مرکزی حکومت د ناغېړۍ تورونه دلته ولایتي شورا کې د ولسي جرګې غړي میرویس یاسیني په مشرۍ قومي مشران د ولایتي شورا غړي او ځوانان په یو خبري غونډه کې امنیتي اندېښنې سره شریکوي. په انګورباغ کې 2 پولیس چې هغه تا ساتي او هغه لاره ساتي، په سر ماښام کې هغه شهیدانېږي، هغه خپلې مور رالېږلي دلته چې دا وطن وساتي او د ځان لپاره یو حلاله روزي د دې وطن د دفاع لپاره پیدا کړي، خو د هغې جنازې وړل کېږي په دې معنا چې د قانون حاکمیت قطعا وجود نه لري، د عرض د اخیستلو تحمل نه لري، د مرکزي حکومت نه نیولې، د مقننه قوې نه نیولې، د اداري تشکیلاتو نه نیولې، اقربا پروري زموږ یو غټ مصیبت دلته راغلی دی. دوی نیوکه کوي چې د ملي شورا په نوم ننګرهار کې ګرځېدونکي موټر او خپل سري وسلوال د نامنۍ ستر لامل دي. د ملي شورا په نوم نمبر پلیټونه استعمالیږي، غیر مسؤول وسلوال دلته شتون لري، په لسګونو او په سلګونو شتون لري، نه چې 15 دي، نه چې 10 دي، نه چې 50 دي او نه چې 100 دي، په سلګونو دي. د دې غم ولې نه کېږي؟ مستقیما مرکزي اداره، مقننه او ولایتي اداره په دې کې مسؤلیت لري. دوی همداراز ګواښ کوي که د جلال آباد ښار او د ننګرهار بېلابېلو ولسوالیو امنیتي ستونزو کابو کېدو ته مرکزي حکومت پاملرنه ونه کړي نو ننګرهار به له ناسم برخلیک سره مخ شي. یو هیئت دې د کابل څخه جوړ شي او په دې کې دغه ارګانونه چې ستره محکمه یې په سر کې وي راشي، ټول سکتورونه، ام امنیتي سکتور، ام مالیاتي سکتور، ام عایداتي سکتور او رئیس اجرایه په دې ملزم دي چې دې خبرې ته جواب ووایي، که نه خدای ناخواسته په داسې یو مصیبت به سره ککړ شو لکه د عراق یا د سوریې. بلخوا بیا د ننګرهار امنیه قومندان د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي او د ترهګریزو پیښو ترڅنګ د انسان تښتونکو او لسګونه غلو د نیولو خبر هم ورکوي. او دا قول ورکوو او په همدې هوډ یو چې د دوی ټولو مشکلاتو ته به موږ رسیدګي کوو تر هغه حده پورې چې زموږ لایحه د وظایف وي او زموږ امکانات وي او موږ تر هغه ځایه رسېدلی سو قطعا به یې له دوی نه دریغ نه کړو، د دوی حق ده موږ باید له دې نه هم ډاډمن امنیت ورته راوړو. چارواکي خبر ورکوي چې د بېلابېلو جنایي ترهګریزو انسان تښتونکو غلاو او نورو پیښو په تورې لسګونه کسان د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې له وسلو سره یو ځای نیولي دي.